احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد به جنګ جاري ساتي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تازه پیغام طالبانو ته رالیږلی. هغه وایي زه به هیڅکله هم د خپلې لارې نه هاخوا نه شم او د هغه درې هدفونه هم ښکاره شوي دي. احمد مسعود داسې ښکاري چې غواړي امریکا ته سفر وکړي او امریکا ته ولاړ شي. احمد مسعود د امریکایي چارواکو سره هم غږېدلی دی او د طالبانو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود چې په دې وروستیو کې د پنجشیر دنده په غاړه درلوده، امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال ویډیو سره مرکه کې وویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه وویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلي احمد مسعود زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې د هغو پخوانیو افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی یې که څنګه، نو هغه جواب کې وویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا دغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځوو. د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر.